وایي یو لیوه سهار تر ماښامه په غرونو او دښتونو کې وګرځېد، خو ښکار یې پیدا نه کړ. ډېر وږی سو. اخر یې په زړه کې ور وګرځېده چې کلي ته ولاړ سي. ګوندې هلته یو ښکار ور پیدا سي. کلي ته چې راغی نو په یوه کور کې د پسه بوی پر ولګېد. سمدلاسه یې پر دیوال ور ټوپ کړه او کور ته ور واوښت. ګوري چې په کور کې یو ډېر غټ او خډل سپی ګرځي. لیوه سپي ته نږدې ورغی او ځان یې د سپي ملګری او دوست وښود. وروسته یې د خپلې لوږې کیسه ورته وکړه. په دې وخت کې یې پام سو چې سپی ډېر چاغ دی. لیوه ورته وویل چې ګرانه دوسته، ته څه شي خورې چې دونه چاغ سوی یې؟ ته ما ته وګوره، له لوږې مې پښتۍ راوتلې دي، ما ته هم دا ښکار راوښیه. سپي ورته وویل چې ما په دې کور کې وظیفه نیولې ده. د دې کور خاوند ډېرې پیسې، پسونه، وزې، غواوې، اسان او خرونه لري. زه شپه تر سهاره پیره کوم چې کور ته غل، لیوه، ګیدړه، چغال او بل ځناور رانسي. خاوند ما ته د دې کار په مقابل کې اوبه او ښه غوړه ډوډۍ راکوي. په دوبي کې مې له ګرمۍ او په ژمي کې مې له یخنۍ څخه ساتي. دا دې وګوره، دا خونه یې زما لپاره جوړه کړې ده. ټوله ورځ په دې خونه کې خوبونه کوم او د شپې لخوا پیره کوم. لیوه چې د سپي خبرې واورېدې نو خولې اوبه وکړې. ویل ګرانه ملګرې، ما ته هم دغسې وظیفه را پیدا که. سپي وویل سمه ده، زه به مې له خاوند سره خبرې وکم چې تا ته هم دغسې یوه وظیفه در پیدا کړي. په دې وخت کې لیوه د سپي په غاړه کې یو ټپ ولید. ویل ګرانه دوسته، دا ستا په غاړه کې ټپ د څه شي دی؟ سپي وویل چې دا ټپ د ځنځیر دی. خاوند مې د ورځې لخوا په ځنځیر تړي چې خلک راڅخه ونه ډارېږي. لیوه چې وکتل نو د سپي د کوډلي څنګ ته یو لوی پولادي ځنځیر ولید چې یو سر یې په موږي پورې تړلی او په بل سر کې یې توق و چې د سپي د غاړې په اندازه جوړ سوی و. لیوه چې د سپي په غاړه کې ټپ او ځنځیر ولید نو بیرته پښیمانه سو. ویل ګرانه دوسته، ما تل آزاد او په خپله خوښه ژوند کړی دی، خو د منت خواړه مې نه دي خوړلي. زه ستا په ډول د مرییتوب ژوند نسم زغملی. بس زه تر دې وظیفې تېر یم. د لوږې دې مړ سم، خو د منت خواړه نه.